خالص کیماک د هر خوراک سره خوندوره تجربه. تولیدات داخلی یکی از پایه‌های مهم رشد اقتصادی و خودکفایی افغانستان است. تولیداتی که علاوه بر تأمین نیاز مردم، زمینه اشتغال و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌سازد. در میان شرکت‌های فعال در بخش تولیدات داخلی، شرکت تولیدی انعام بهار در کابل با تمرکز بر تولید محصولات با کیفیت فعالیت می‌کند. این شرکت با رعایت معیارهای کیفیت و حفظ صحه، محصولاتی مانند شیر، قیماق، جوس و سایر محصولات غذایی را تولید و عرضه می‌کند. در این مجموعه از مراحل تولید تا بسته‌بندی تلاش می‌شود کیفیت محصولات حفظ شده و محصولی سالم و با کیفیت به دست مصرف کننده برسد. فعالیت شرکت‌هایی مانند انعام بهار تنها یک فعالیت تجاری نیست، بلکه گامی در راستای تقویت تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های کاری و کاهش وابستگی به محصولات وارداتی نیز به شمار می‌رود. حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از کارگر افغان، سرمایه‌گذاری داخلی و آینده اقتصادی کشور است. انعام بهار، کیفیت در تولید، اعتماد در مصرف و گامی برای رشد تولیدات داخلی افغانستان. محمد عمر زازه یم د انعام بهار شرکت د مارکیټینګ بخش یو تن کارمند یم. تقریبا 15 کاله کېږي چې په کابل پارکای صنعتي کې موږ تولیدات کوو. د خپلو افغانانو په لاسو باندې جوړېږي دا تولیدات. او موږ د نشاباب او د لبنیاتو په برخه کې تولید کوو. 2 نوع شودې لرو، یو نوع خالص شودې دي، یو نوع هاپیډې شودې دي، او په وټل په نوم باندې 6 نوع جوسونه لرو چې امرود دی، مڼه دی، ام دی، مکس دی، لیچي دی، او 4 نوع ذایقه‌داره شودې لرو چې خرما او شودې مکس دي، پیستا دی، بادام دی، توت زمیني دي، او یو نوع خالص کیماک لرو. دا زموږ خپل برانډ دی. موږ دا و چې موږ پخوا کو تاسو وګورئ زیاتره شودې او جوس همدغسې د همسایه کشورونو راتلی، پاکستان، ایران نه. اوس د خوشحالۍ ځای ده چې زموږ دننه وطن کې د افغانانو په لاسو باندې خپله وطني تولیدات موږ خپلو افغانانو ته وړاندې کوو. ماشاءالله تاسو که وګورئ زموږ په شرکت کې تقریبا 350 تر 400 شاوخوا د کارمندان دننه کار کوي، او په غیر رسمي که وګورئ داسې تقریبا 200-250 نه پورته دی. ټول پروډکټ ډېر مشهور دی، خو ډېر چې مشهور دی هغه خالص کیماک دی او خالص شودې دي، او دا ډېر زیات مشهور دي. بازار ماشاءالله ښه دی، بازار پیشنهاد ډېر زیات دی، خو د دې لارې بندښت سره موږ خام مواد نشو کولی چې دننه وطن ته راوړو او تولیدات وکړو، د هغو پیشنهاد موږ پوره کړو. مخکې چې ول تاسو کتل پاکستان نه هغه شودې راتلې، کوالټي مې هم دومره ښه نه وه، نرخونه مې هم جګ ول. موږ کوالټي ماشاءالله ډېره په جګه سویه دی او نرخونه یې مناسب دي، او خلک خوشحاله دي چې داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي. داخلي تولیدات خو دا امنیت لري، یو خو دننه افغانستان خودکفایي په خوا ته ځي او افغانستان په ښو درېدلو په خوا ته ځي، او زیاتره ځوانانو ته دا موقع برابرېږي چې دننه وطن کې کار وکړي. هغه ځوانان چې زړه ښه کوي چې مثلا په قاچاقي لارو، په غیر قانوني لارو د خارج ته لاړ شي، نو هغو ځوانانو ته هم دا ډېر ښه فرصت دی چې دننه د وطن کې د خپلو د وطنوالو شرکتو کې کار وکړي. موږ خپل هم د خام مواد کمبود سره ستونزې لرو، نو خدای دې وکړي چې داسې یو کارخونه پیدا شي چې دننه وطن کې خام مواد جوړ شي او موږ ته راکړي. انعام بهار شرکت پلاوی غواړي چې د 2 نوع نور نوي شودو په برخه کې نوی پروډکټ راوباسي او 4 نوع نوي جوسونه هم راوباسي، او انشاءالله په ډېر ژر به تاسو وګورئ نوی پروډکټ د انعام بهار راوځي. هېوادوالو نه موږ دا یو غوښتنه لرو چې خپله د وطني تولیداتو څخه استفاده وکړي، د خارجي تولیداتو څخه استفاده ونه کړي، چې افغانان خپلو تولیداتو لاسرسی پیدا کړي او خپلو تولیداتو ته باید ارزښت ورکړي.